السلام علیکم ګرانو دوستانو. ستاسو دوست لطیف مهربان یم. ګرانو دوستانو، نن موضوع دا ده چې ما ته ډیری ملګري میسج کوي، راته وایي دا 4000 ساعته ویډیو او یا هم 1000 سبسکرایبره څنګه موږ زر تر زره پوره کړو تر څو موږ چینل کې مانیټایزیشن آن شي او موږ پیسې ګټل شروع کړو. نو له دې موضوع تشریح نه مخکې له تاسو نه زه یو تکراري هیله کوم، هغه دا چې زما پیج لایک کړئ، ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې زه خپل ټول ویډیوګانې پیج له لارې تاسو سره شریکوم. که چیرې تاسو انسټاګرام لرئ نو انسټاګرام ته راشئ، ما فالو کړئ. مهربان لطیف نامه ما دلته اکاونټ دی، زه ډېر ښه شیان شیر کوم، انشاءالله تاسو به له هغه نه حتما مستفید شئ. او که چیرې په ټویټر لرئ نو په ټویټر کې لطفا ما فالو کړئ. ټویټر کې خوبي دا ده چې زه هر ویډیو یوټیوب ته مې اپلوډوم، مستقیما دې سره ما لینک کړی، دې ته راځئ. لکه تاسو داسې ګورئ ما اخرنی ویډیو چې د ځینو ویبسایټونو سره د آنلاین پیسو ګټلو طریقې صحیح ده دغسې راځي. ښه ګرانو دوستانو، راځو موږ اصلي موضوع ته چې هغه دی دغه خپل چینل ته یو بخښنه غواړم، خپل یوټیوب اکاونټ څنګه 4000 ساعته پوره کړو سره د 1000 سبسکرایبرو چې مانیټایزیشن آن شي او پیسې ګټل ورسره شروع کړو. نو دوستانو، په مجموع کې یو ویډیو یو چینل هغه وخت ویو یا سبسکرایبر اخلي چې د هغه چینل هغه محتویات یا ویډیوګانې خلکو ته ارزښت ولري. صحیح دی؟ نو دې لپاره چې تاسو ویډیو خلکو ته ارزښت ولري، تاسو کوشش وکړئ چې ویډیو خپل داسې ویډیو ډکئ چې هغه نه خلک یو څه شی واخلي. صحیح دی؟ لکه څنګه فرض کړه که تاسو د کمپیوټر باره کې پوهیږئ، کمپیوټر کوم پروګرامو باره کې پوهیږئ، کوشش وکړئ د کمپیوټر پروګرامو باره کې ویډیوګانې ډک کړئ. صحیح دی؟ ډېر برنامې دي د کمپیوټر، صحیح شو، پروګرامینګ دی، ډیټابیس دی، ویب ډیزاینینګ دی، ویب ډیولپمنټ دی، صحیح دی، یا هم نیټورکینګ دی. دې باره کې درس ورکړئ خلکو ته. صحیح؟ او یا که په ژبه باندې پوهیږئ انګلیسي درس ورکړئ خلکو ته، پښتو درس ورکړئ، دري درس ورکړئ. او که چیرې دا هم نشئ کولی، ټکنالوژي ته راشئ، خپله کمپیوټر ماډل خلکو ته تشریح کړئ چې ډیل فرض کړه دغه نوی ماډل راوستی، توشیبا دغه نوی ماډل راوستی، یا اپل دغه خپل نوی مک ایر راوستی. داسې خلکو ته تشریح کړئ. د ټلیفونو باره کې خلکو ته موضوعات وایئ چې دغه ټلیفون سامسنګ نوی ویستی، دغه ټابلیټ یې نوی ویستی، یا آیفون باره کې دا ووایئ، یا د آیفون آیپاډ باره کې ورته ووایئ. صحیح؟ دغه شیانو باره کې خلکو ته تشریحات ورکړئ، ویډیوګانې ډک کړئ. دغه ویډیوګانې دي خلک یې ګوري. صحیح شو؟ دغه د ورځې اپډیټ ویډیوګانې دغه شیان دي، دا ګوري خلک. او که چیرې هغه هم نشي کولی نو بیا د جهان دغه مشهورو ځایونو باره کې خبرې وکړئ، د جهان قدرت باره کې خبرې وکړئ، د امریکې باره کې خبرې وکړئ، بل باره کې خبرې وکړئ، د افغانستان باره کې خبرې وکړئ چې افغانستان دغه ولایت کوم خوبي لري. صحیح دی؟ فرض کړه که زه درته وایم چې قندهار واخلئ، قندهار باره کې خبرې وکړئ چې قندهار دا خوبي لري، قندهار دغه شیان لري. صحیح دی؟ یا هم بل کوم مشهور ځای، یا د بامیانو باره کې، بامیانو بند امیر باره کې خبرې وکړئ. صحیح؟ دغسې موضوعات تاسو پیدا کړئ، هغه باره کې خبرې وکړئ. نور ویو اخیستل مشکل نه دي، یو ځل یو ویډیو کې تاسو وایرل شوله، تاسو باور وکړئ چې په یوه هفته کې 50000 ویو اخلي، او تاسو په مجموع کې د یو 15 دقیقې ویډیو که تاسو ډک کړئ، 15 دقیقې ویډیو 15 دقیقې ویډیو یې تاسو ضرورت لري 800,000 دقیقې کتلو ته. صحیح؟ ګوره زه درته حسابومه، هغسې به تاسو پوره شي څه تاسو 4000 ساعته پوره کړي. ګوره 15 ضرب د 800,000 دقیقې. صحیح ده؟ ګوره کېږي 2,40,000 دقیقې، دا به تقسیم کړئ د شپېتو، وایي کېږي 4000 ساعته. صحیح شو؟ 4000 ساعته چې پوره شي تاسو ویډیو نه مانیټایزیشن بیا ریویو حالت ته ځئ. ریویو حالت ته چې ولاړ په یوه هفته کې او 2 هفته کې درته یوټیوب یې درته اپروف کوي. چې اپروف یې کړه درته هغه نه بعد نو تاسو کولی شئ چې هماغه لحظې نه بعد پیسې خپل ګټل شروع کړي له یوټیوب سره. صحیح دی؟ نو دوستانو دغه دي اسانه طریقې دي، خو مقصد تاسو یو کار وکړئ چې ویډیو کاپي کوئ مه، سندرې مه اپلوډوئ، ولې هغه شیان ویو دونه نه اخلي. او بل هغه کې مشکل دا دی چې که تاسو چېرته کوم چینل یا کوم شخص ویډیو کاپي رایټ کوي نو 2 دفعې کاپي رایټ سټرایک تاسو خورئ، په دریم ځل باندې تاسو چینل ټرمینیټ کېږي. د هغه تاسو په هېڅ طریقې سره چې هر څومره کوشش وکړئ هغه بیرته لاسته نشئ راوړی، ولې چې یو ځل یو چینل 3 سټرایکه وخوري په دې معنی چې هغه بیا چینل ټرمینیټ دی، نو هغه چینل بیا کار نه کوي درته. صحیح دی؟ نو دوستانو دغه وخت ما ویډیو چې ما ته دوستانو ډېر شکایت کړی، مسیجونه به یې کول چې موږ نشو کولی دغه 4000 ساعته څنګه پوره کړو. نو دغه اسانه طریقه ده، تاسو کوشش وکړئ، زحمت وباسئ
یعنی باور تاسو وکړئ په دې افغانستان کې داسې خلک شته چې یو ویډیو نن اپلوډ کړي سبا سهار ته 20,000 الی 10,000 ویو اخیستي وي. یعنې هغه خلک درته وایم چې په 3-4 ورځو کې هغه 4,000 ساعته ویو پوره کوي، برابروي، یو مشکل ورته نشته. نو له تاسو هیله کوم چې تاسو کوشش وکړئ انشاءالله حتما دغه کوم 4,000 ساعته سره د 1000 سبسکرایبر پوره کول هیڅ مشکل نه، ډېر اسانه کار دی. نو انشاءالله دوستانو تاسو زما د ویډیو نه څه اخیستي وي او په آخر کې له تاسو بیا یوه هیله کوم چې د ما پیج لایک کړئ تر څو ما د نویو ویډیوګانو نه تاسو همیشه خبر اوسئ. نو د اوس لپاره دوستانو تاسو ته ښه وخت غواړم، انشاءالله بیا به راځم له نویو ویډیوګانو سره. ښه وخت، خدای پامان.